بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. سورة النجم مكية وهي 62 آية. سورة نجم مکی سورت دے مکہ مکرمہ کے نازل شوے ہجرت نمخ کے 2 آیات دے و 3 رکوعات او 3 رکوع دی. سورت نجم رنبنے سورت تے چی پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے علی الاعلان دے تلاوت کرے دی. او دا رنبنے سورت تے چی پدے کے آیات دا سجدے نازل شوے دی. پیغمبر علیہ السلام چی دے سورت تلاوت کو او آیات تا سجدے تلاوت کو نو پدغ سجدہ کے یو عجیبہ صورت پیخ شو. پیغمبر علیہ السلام یو عام مجمع کے ددے تلاوت کو پاگے کے کافران و مسلمانان ٹول شریکو. چکل پیغمبر علیہ السلام آیات تا سجدے اولستو نو پخپلے سجدہ اکڑا او صحابہ کرامو دا پیغمبر علیہ السلام پا اتباع کی سجدہ اکڑلا. او دا تعجب خبر پا کداو چی تمام مشرکانو پا دا وقت کی سجدہ اکڑلا. صرف یو متکبر انسان پا کیو چاگا سجدہ نکڑلا او یو موٹ خوری روچت کر تندی سر یوزے کے بس دا کافی دا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دغه سړی ما په حالت د کفر کې مړ لیدلی دی چې دی کافر مړ شوی دی مسلمان نشو. د صورت په اول کې د پیغمبر علیہ السلام حقانیت ذکر کیږي چې پیغمبر علیہ السلام په حق پیغمبر دی او کما وحی چې وته کیږي بے شک د الله د طرف نه ده دیکھ شک شبہ نشتا. والنجم اذا ہوا قسم ملی پستوری باندھے. نجم عام ستورے جمع نجوم دا عام ستورے او کلا کلا دا لفظ دا نجم خاص طور باندې سوریا ستوری دا پار استعمالی گی. سوریا پا حقیقت کے دا دا یوسو ستور و مجموعہ دا اغیت سوریا وی. یا مطلق ستوری دے یا سوریا ستوری. اذا ہوا پا کم وقت چی دے پریوزی ستورے کم وقت ڈوبے گی
نو پدی آیات کے اللہ پستورو باندے قسم کرے دے چې دا پیغمبر علیہ السلام دا وحی دا حق دا او صحیح دا او شک شبہ پکی نشته دے. دا ستوری دا ہدایت دا پارا دی، ستورے ہدایت دا پارا دی. پدے بانے خلق لارے معلومی دا شپی چی سوک مزل کئی ناغا ستورو تا گوری او پاغے بانے لارے معلومی. او ستوری پخپل خاص لار بانے روان دی. ستوری دو قسم دی، یو سیارہ او یو ستارہ. نو ستارہ پخپل دے کلک ولاړه دا حرکت نہ کئی، او سیارہ دا گردش کئی. نو دا کم ستوری جدا گردش کئی او گرزی، نو دی پا یو مقرر رفتار باندے روان بھی، خاص وقت باندے را اخیجی، بیا پا مقرر رفتار روانی او پا خاص وقت باندے ڈوبیگی، او دوی چرم خپل لارا غلط نکلا خطا نکلا، یو خوا بل خوا اولینا. نو چې څنګه ستوري په خپل خاص لار روان دي، نو داسې پیغمبر علیہ السلام په خپل خاص لار باندې روان دی. ممکن نه ده چې یو قدم اخوا دی خوا شي. او اشاره پکې دی ترا چې پیغمبران د نبوت د اسمان ستوري دي. پیغمبران ټول دا د نبوت د اسمان ستوري دي، او د دوی پرانا باندې او د دوی پر رفتار باندې د دنیا د مخلوق رهنمایي کیږي. نو څنګه چې عام طور د دنیا د اسمان ستوري غائب شي ورپسې نور راخیږي، ستوري چې غائب شي نو بیا نور راخیږي. نو دغه رنګه په دنیا کې د پیغمبرانو سلسله روانه وه. نو چې تمام پیغمبران د دنیا نه تشریف یوړو، نو آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ښکارا شو. د پیغمبر علیہ السلام د نبوت نور را اوختر. نو د الله د قدرت نظام ته وګوره چې دا ستوري په یو منظم طریقه باندې روان دي، پدې کې ګډوډواله او خطائی ناراضي. نو دغه شانت باطنی ستوري، روحانی آفتاب او مهتاب، د دې انتظام الله مضبوط جوړ کړی دی. د پیغمبرانو نظام مضبوط دی. والنجم اذا هوا، قسم دی پستوری باندې چې کله دا ډوب شي پریوزی. ما ضل صاحبكم وما غوا، ند خطا شوی ستاسو مرگره. صاحبكم ستاسو مرگره پیغمبر علیہ السلام یادی. نو دا مرگره و تولی ہوئی، رسول او نوی، نبی او نوی. وی پدے کے اشارہ دیتا دا جدا پیغمبر علیہ السلام چتا دا بہر علاقے نہ راغلے نہ دے، سناشنا شخصیت نہ دے جدا غرشتنوالی کے ستاسو شک شبہ پیدا شی، بلکہ دا ستاسو مرگرے دے. ہر وقت تاسو سر مرگرے پاتے شوے دے، ستاسو وطن کے پیدا شوے دے. بچپن تاسو لی دے دا، جوانی تاسو لی دے دا، نوجوانی تاسو لی دے دا، بڑھاپا تاسو لی دے دا، پوخ عمر تاسو لی دے. تجربہ پہ کرے دا چتا دروغ ویلی ندی، چتا غلط کارونو کم لی دے نہ دے. اخلاق و عادات تاسو تمعلوم دی، امین و صادق بوتا تاسو وی.
نو د په نبوت کې هیڅ شک شبه نشته دی. ما ضل صاحبکم وما غوا، نه د خطا شوی ستاسو دا مرګره پیغمبر علیہ السلام خطا شوی نه دی، نه په قصد باندې او نه بلا قصد پیغمبر علیہ السلام خطا شوی نه دی، نه قصدن او نه بلا قصد. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وما ينطق دا الله محبوب د ځان خبر نه کوي، وما ينطق خبر نه کوي عن الهوى د خپل خواهش نه، ان هو الا وحي يوحى، نه د کلام د پیغمبر علیہ السلام یا دا قرآن نری الا وحی مگر دا خو وحی دا یوحا چی محبوب تا وحی رازی. علمه شدید القوا، تعلیم ورکی دتا شدید القوا سخت قوت والا، ذو مرت چی زور ورهم دے. ان هو الا وحی یوحا، ندے دا کلام دا پیغمبر علیہ السلام مگر دا وحی دا یوحا چې دته وحی کیږي د ترالی گلی شي. دا الله محبوب د ځان خبرې نه کوي. نو د پیغمبر علیہ السلام چې څومره خبرې دي، کاغه قرآن دی او کدا حدیث دی، دا د الله د طرف نه وحی راځي. فرق پکې دومره دی چې د الله کلام کله مضمون او الفاظ دواړه د الله د طرف نه وي، نو دیتا قرآن ویلی شي. الفاظ او معنا دواړه د الله د طرفه نازل شي، دیتا قرآن وی. دا په مانځه کې تلاوت کیږي، دیتا وحی مطلوع وی، لوستل شوی تلاوت شوی وحی. او کله معنا او مضمون د پیغمبر علیہ السلام زړه مبارک ته نازل شي د الله د طرف نه، او الفاظ د پیغمبر علیہ السلام د خلی مبارک راشي، نو دیتا حدیث ویلی شي. دا وحی غیر مطلوب تلاوت کیږي نه، په مانځه کې لوستلی نشي. احادیث د پیغمبر علیہ السلام مضمون د الله دی، معنا د الله د طرف نه ده، خو الفاظ د پیغمبر علیہ السلام د خلی مبارکی. گفته و گفته الله بود گرچه در روح القوم عبدالله بود. گفته و دا گفت دا وینا ده، گفته الله بود دا دا الله وینا ده، دا وینا ده الله. گرچه در حلقوم عبدالله بود، اگرچه دا بنده دا حلقوم دا مرین را اوزی. نو دیتا حدیث وی چې مضمون او معنی دا الله دا طرف ده، خو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا طرف ندی. اوس دا حدیث مبارک دا پیغمبر علیہ السلام چی دی دیده که یو خبر دا زدکا که کلا کلا یو قید کلیه الله پاک پیغمبر علیہ السلام تا اخی، او دا اغینا اغی قید کلیه نا پیغمبر علیہ السلام پا اخپل اجتحاد بانده نور مسئلے بیان کی. نو دغه اجتحاد کلا کلا خطا کیگی او کلا بسی کیگی. نو که غلطی اوشی دغه اجتهاد کې غلطی وشي، نو پیغمبر په غلطه الله پرېږدي نه، فوراً تنبیه ورکړي چې دا خبره خطا ده. پیغمبر اجتهادی خبره که وکړي او هغې کې خطا رااله، الله فوراً تنبیه ورکړي چې دا خبره خطا ده، نو صحیح لارې ته یې راواړئ، د وحی په ذریعه اطلاع ورکړي شي. او د امت عالمان چې اجتهاد وکړي نو کدی خطا شي دته بیا پیغام د الله د طرفه نه راځي چې مجتهد تا غلطي وکړه، خو د مجتهد دا غلطي یوازې معاف نه بلکې ثواب په الله ورکوي، دا دین ګڼلی شي. نو مجتهد چې یو مسله کې اجتهاد وکړي، خواري وکړي او بیا دې مسله بیان کړي، نو که حق مسله و دو ثواب وشو، او که خطا شو نو د خپل اجتهاد او د مهنت او د مشقت ثواب الله ورکوي.
نو دې کې شک شبه ختم شوله چې پیغمبر سوی نه دا ټوله وحی من الله ده اجتهاد پکې نشته دی نو نه اجتهاد پکې شته خو اجتهاد کې که غلطي وشو نو د وحی په ذریعه هغه الله صحیح کوي وته بدلی کوي دا حکم داسې نه دی داسې دی علمه شدید القوا تعلیم ورکی دے پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا هغه جبرائیل چې د ډېر قوت والا دی ذو مره زور ور دی پلارت نه دا وحی څوک تختولی نشي شیطان ته نغلا کولی نشي مخې ته رکاوټ نشي راتلی ذو مره زور ور دی دا د جبرائیل علیہ السلام صفتنا اللہ پاک بیان کړي دي جبرائیل علیہ السلام قوت والا دی زور ور دی پلاره کې وته هیڅ قسم رکاوټ راتلی نشي کما وحی چې الله ورکړله هو به هو هغه پیغمبر علیہ السلام ته وروړي نو دې کې د جبرائیل صفت الله بیان کړي علمه شدید القوا ذو مره تعلیم ورکړي د قرآن پیغمبر علیہ السلام ته شدید القوا هغه جبرائیل چې هغه د ډېر قوت والا دی ذو مره او زور ور دی سورہ تکویر کې د جبرائیل صفت راغلې دی انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذي قوة والا دی جبرائیل ذي قوة والا دی عند ذي العرش مكين او د عرش د مالک په مخ کې مکین د اوچته درجه والا دی مطاع د تابعداري کړې شوی دا ثم امین د امانتګر هم دی دا د جبرائیل صفت دی جبرائیل علیہ السلام فرمائی وی زمن په مخ کې ابلیس د ډېرې اوچته درجه و طاووس الملائکه به ورته ویل کېده وی زمن په مخ کې هغه تباه و برباد شو ډېر د ذلت او د رسوایۍ ژوند دی الله ورته وی چې ورک شو ځه فاخرج فانک رجیم ځه ورک شه دا الله د دربار نه چغ شو وی شړه وی دا هغه وخت نه تر دې وخته پورې موږ سره خپل ځان لپاره خطره و یره وي هسې نه موږ د خپل دربار نه وشړي وی امن را سره نو دا خطره وه وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی دا تمام عالم د پاره رحمت دی ما ته پکې دا برخه راورسېده چې ما ته امن حاصل شو چې د شیطان په شان رټلی کېږم نه شړلی کېږم نه رحمت للعالمین دی زما برخه پکې سره وی چې کله رحمت للعالمین ته ما دا آیات راوړو چې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وی دا آیاتونه چې راغلل نو ما ته معلومه شوه چې دا الله په دربار کې د درجې والا یم ما شړي نه عند ذی العرش مکین ابلیس غوندې به نه یم وی ما ته امن حاصل شو دا دا رحمت للعالمین یو برخه ده ما ته حاصله شوله علمه شدید القوا تعلیم ورکی دی پیغمبر علیہ السلام ته د قرآن شدید القوا هغه جبرائیل چې هغه د ډېر قوت والا دی ذو مرة او زور ور دی اصل کې تعلیم د قرآن الله ورکی الرحمن علم القرآن رحمان هغه ذات چې تعلیم د قرآن یې ورکړی دی جبرائیل منځ کې یو واسطه ده جبرائیل استاذ نه دی فاستوى وهو بالافق الاعلى فاستوى نو پس برابر کې ناست وهو بالافق الاعلى او غل اسمان په اوچته کنارو باندې و نو ثم دنا فتدلى بیا را نږدې شو فتدلى را جوخ شو فتدلى
راټیټ شو. فکان قاب قوسین او ادنا، پس شو د پیغمبر علیہ السلام سره په مقدار د 2 لیندو او ادنا یا د اغینم نور رانږدې شو. فاوحى الى عبده ما اوحى، پس الله وحی وکړل خپل بنده ته ما هغه اوحا چې کومه وحی ورته وکړله. فاستوى وهو بالافق الاعلى. دے آیاتونو کې دا الله پاک صفتونه او افعال راضی. مخکې دا الله پاک لیدل پدې کې د صحابه کرامو اختلاف دی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوی وی چې پیغمبر علیہ السلام د الله دیدار کړی دی، الله یې په خپلو سترګو لیدلی دی. او نور صحابه کرام وی نه، الله یې نه دی لیدلی، جبرائیل علیہ السلام یې لیدلی دی. جبرائیل د فرشتو په شکل کې یو پیغمبر هم نه دی لیدلی، صرف زمون پیغمبر علیہ السلام د فرشتو په شکل کې جبرائیل لیدلی دی، بل پیغمبر نه دی لیدلی. شدید القوا وغیرہ دا د جبرائیل علیہ السلام صفتونه دي. حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دی، هغه وی چې كنت عند عائشة رضی اللہ تعالی عنها، زه عائشہ بی بی سره وم یو ورځ. فقلت الیس الله یقول، ما ورته چې اول الله فرمایلی نه دي، دا الله د لیدلو په باره کې خبرې وي ما ورته چې ولی الله په خپله فرمایلی نه دي. ولقد رآه بالافق المبین ولقد رآه نزلة اخرى، ولی دغه ځای کې ویلی نه دي چې پیغمبر علیہ السلام وایي چې ما الله لیدلی دی. نو فقالت عائشہ بی بی وی انا اول هذه الامت، پدے امت کے اول بندہ زیما. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه ما دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کرے دے عن هذا دی لیدو پبارکن، فقال انما ذاک جبریل، ما تیوے خدا خو ما جبریل لیدل دے، اللہ میں لیدل ندے. لم یرہو فی صورته، جبرائیل میں پخپل اصلی شکل کی لیدل نو، التي خلق عليها، اغا شکل چی پکم باندے اللہ دے پیدا کرے الا مرتين، مگر دو ظلمی لیدل دے. رآه منحبتا من السماء الى الارض، پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لیدل دے چی دا اسمان نظمکی ترا کزیدو، دا را کزیدو پا وقت می لیدل دے. صادن عظم خلقه ما بین السماء والارض، دا جوسا اللہ دمرا کٹور کرے چی دا زمکی و اسمان ترمند تمام فضائے ڈکا کرے وا. ویدہ جبرائیل علیہ السلام وزری دی چی ویلے کرے، شپک سوا وزری دی چی ویلے کرے دا اسمان لمن ٹھولے پٹشولی. بل روایت کی دی چی پیغمبر علیہ السلام نتپوسو شو، یا رسول اللہ هل رأیت ربک، اے دا اللہ رسول تا رب لیدلے دے، پل رب دی لیدلے دے. فقال اللہ وینما لیدلے دے انما رأیت جبریل منحبتا، ما جبریل لیدلے دے چی دا اسمان نظمکی ترا کزے دو. بل صحابی وی ما پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کرے دی. فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. وی پیغمبر علیہ السلام وی چې دا ما جبرائیل په دې حالت کې لیدل دي، شپږ سوه وزرې وي.
پیغمبر علیہ السلام ته په ابتدا کې وحی چې نازله شوله غار حرا کې بیا جبرائیل علیہ السلام نه راته او د پیغمبر علیہ السلام شوق و چې بیا ووینم نو کله کله به د ځمکې اسمان په منځ کې راښکاره شو تسلي به یې ورکوله غایبانه کلو میدان کې اصلي شکل باندې راغی 600 وزرې وې د اسمان لمنې یې پټې کړې نو دې آیاتونو کې وی جبرائیل علیہ السلام مراد دی ولقد رآه نزلة اخرى شب معراج کې لیدلی شوی دی دغه ابتدا کې او دا بیا دویم ځل شب معراج کې دی فاستوى دبرنا راکوشو او د اسمان دې لمنو سره فاستوى برابر کې ناست د نظر غایب نه مخامخ کارې ده نو ثم دنا بیا را نږدې شو دنا معنا را نږدې او تللا را ټیټ شو قریب شو فکان قاب قوسین بیا د دوو لیندو په برابر شو قاب مقدار ته وایي قاب هغه لرګي چې لینده ته نه جوړه شوي پخوانو جنګونو کې به لینده استعمالېده په لینده به یې غشي ویشتل نو قاب د لرګي هغه حصه چې لینده باندې په هغې باندې تسمه وتړلی شي نو قاب هغه لرګي دی چې د لاس نیولو دسته پکې وي او د دې په مقابله کې مخامخ د دې لینده هغه تار وي تسمه وي اوس د دې لیندې دغه لرګي او دا تسمه چې د سرمنې جوړه ده نو دغه تسمه او لرګي د دې په منځ کې چې کومه فاصله ده 1.5 فوټ وي دقه 1.5 فوټ فاصلې ته قاب وي د لرګي او د تسمه ترمنځ فاصله قاب 1.5 فوټ وي نو قاب قوسین د دوو لیندو منځ کې فاصله په عربو کې یو دستورو چې د دوو کسانو ترمنځ صلح به کېدله دوستی به کېدله نو د هغې یو علامه دا ده چې لاس به یې میلاوو لاس با دواړو فریقو یو بل سره ملاو کو دا د دوستۍ علامه وه یا د موجوده وخت کې خلک یو بل ته ورته غاړه وځي لاس ملاو کي ورته غاړه وځي نو دا د دشمنۍ د ختمېدو او د دوستۍ علامه ده نو د عربو لاس به ملاوېده او د لاس ملاوېدو سره دواړو فریقو به خپلې لیندې را واغېشتلې او ار یو با د لیندې د لرګي طرف خپلې سینې طرف ته که خپل ځان طرف ته هر یو د خپلې لیندې دغه لرګي حصه دا به ځان ته کړه او دا تسمه به د بل دوست طرف ته مخامخ کړله او بیا به د دواړو لیندو تسمې یو بل سره جوختې شولې د دواړو لیندو تسمې دا به یو ځای شولې نو دا به یو بل سره د نزدېکت او د دوستۍ اعلان ګڼلی کېده په دغه وخت کې د دې دواړو سړو په منځ کې فاصله به څومره وه د دوو لیندو په مقدار باندې وه د دوو قوسونو قوس د لرګي دغه حصه ده نو د دوو دوستانو منځ کې فاصله د دوو لیندو برابر چې دا تقریبا 3 فوټ به وه دواړه دوستان به یو بل ته دونه نږدې شو چې په منځ کې فاصله یو غز به پاتې شوله او ادنا دا قرب و اتصال ګوره عام رسمی اتصال نو بلکې د دینم زیاتو نو دې آیات مبارک کې جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته دومره رانږدې شو لکه د دوو لیندو په منځ کې چې فاصله بلکې د دینم ډېر رانږدې شو
اوس پدې ده کې د شک او د شوبې گنجائش قدر اوم نشتا چې پیغمبر علیه السلام جبرائیل لیدل غوړې بل څوک نه دی او جبرائیل لیدل دی خو پیجندل هم دی او پدې ده کې د شیطان مداخلت نشته فاوحى الى عبده ما اوحى پس الله وحی وکړه الى عبده خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ما اوحى چې کوم وحی ورته کولا ما كذب الفؤاد ما رأى فؤاد معنا زړه نو پیغمبر علیہ السلام چې د سر پسترګو لیدل کړی دي یا د زړه پسترګو لیدل کړی دي نو دې کې ګوره دروغ نشته دی ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يوزل بها د سدرة المنتهى سره لیدل دي سدرة المنتهى دا د اوم اسمان نه بره یوونه ده چې د بیرې په شکل کې ده د بیرې شکل دی جرړې په شپږم اسمان کې دي او تنه په اوم اسمان کې ده عندها جنة المأوى دقه ځای سره جنة المأوى دی سدرة المنتهى وتولي وی د برنه چې کم مخلوق دی کم احکامات او پیغامات راوړي هغه د سدرة المنتهى نه ښکته نه راکوزېږي او د ښکته مخلوق د سدرة المنتهى نه بره نځي نو منتهى د دواړو فریقو د بره او د ښکته منتهى په دقه ځای باندې انتها کیږي فأوحى إلى عبده ما أوحى پس الله وحی وکړل إلى عبده خپل بندتا ما أوحى كما وحی چې ورته کولا ثم دنا فتدلى بیا جبرائیل علیہ السلام را نږدې شو فتدلى را ټیټ شو فکان قاب قوسین او ادنى پس شو په مقدار د لیندې په مقدار د لیندې او ادنایا د دینم زیات را نږدې شنو فاوحى پس وحی وکړل الله الى عبده خپل بنده محمد رسول الله تما اوحى کما وحی چې وتکولا ما كذب الفؤاد ما رأى دروغ نه دی ویلې زړه د پیغمبر علیه السلام ما رأى چې سلیدلې کړې دي افتمارونه على ما يرى آیا تاسو شک او جګړه کوي علامه پاغ سبانه یرا چې پیغمبر علیه السلام ویني سیلی دلی دی یا نور بم سویني هغه ټولو کې تاسو شک مکوي لیدل پیغمبر علیه السلام کړي دو شک پکې تاسو کوي چې سم به نه لیدل یا پورا به نه لیدل یا به بل څوک لیدلی نو چا چې لیدل کړي هغه وای ما صحیح لیدل کړي دي او ته پکې شک شو به کې نو دې کې شک شوبه مکوا ګورم میاشتې لیدلې نو تیز نظر بندياني ویني نو ولې دا ټولو خلکو لیدلې وي ټولو خو لیدلې نه وي خو اعتمادو کې فلانی فلانی میاش لیدلې دا وی په لیدو باندې عام خلک اعتماد کوي اذا لم تر الهلال فسلم للناس رأوه بالابصار چې تا میاشو نه لیدلا نو د خلکو په لیدو باندې خو اعتماد کې نو پیغمبر علیه السلام په خپل سترګو مبارک ورسې لیدلی دي نو تاسو شک مه کوئ افتمارونه علی ما یرا آیا تاسو شک کوئ جګړه او بحثونه کوي علی ما په هغه څه باندې یرا چې پیغمبر علیه السلام ویني ولقد رآه نزلة اخرى فتحقیق سره پیغمبر علیه السلام بل ذلیل لیدلی رآه جبرائیل لیدلی نزلة اخرى پراکوزیدلو کی بل کرتهم نزلة پراکوزیدو کی عند سدرة المنتهى دا سدرة المنتهى سرا عندها جنة المأوى
د دې سدرۃ المنتہا سره نږدې جنت الماوا، جنت ماوا دی، ماوا ټکانې ته وایي. آدم علیہ السلام او حوا بی بی په دغه جنت کې اول ټکانه حاصله کړې ده او بیا دغه ځای نظمکې ته تشریف را وړی دی. اذ یغشى السدرة ما یغشا، په کوم وخت کې چې پټ کدی لره دی ونې لره سدرۃ المنتہا لره ما هغه څه یغشا چې کوم څه پټ کو. فرشتې وې مختلف رنگونو کې پیراتلې، د سرو زرو د پتنګانو په شکل کې تاوې دی را تاوې دی. ما زاغ البصر وما طغى، کوک شوی نه د نظر د پیغمبر علیہ السلام، وما طغى او نه د حد نه تجاوز کړي بل خو نظر نه لیتلی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، په تحقیق سره پیغمبر علیہ السلام لیدلی دي من آیات ربه الكبرى، د الله د قدرت لوی لوی نشانات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. صدق الله العظيم. سورة النجم ویشتما سپارہ نرلسم آیات. افرأيتم اللات والعزى، مخ کے آیاتونو کې دا الله عظیم نعمتنا قدرتنا ذکر شو، دا الله عظمت او جلال ذکر شو. دغه الله دا طرفنا جبرائیل علیہ السلام مقرر دی او پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑی. اغا قوت والا دی شدید القوا ذو مرہ. نو ددا سے عظیم ذات پمخ کے لات و منات و عزا سے شیلے ددی بوتانو نم مناسب نہ چ واغشتی شي. لات منات او عزا دا د بوتانو نمونه دي او د خزو په شکل باندې جوړو. دا بوتان د زنانو په شکل جوړو. لات چې دینو دا د طائف د خلکو خدایو، لات طائف والو د پاره. منات چې دینو دا د اوس او د خزرج او د خزاعه قبیله دا غوی خدایو. او عزا
دا په مکه مکرمه کې د قریشو د بنی کنانه وغیرہ دا غوی خدای او لوی ګڼل کېده. او دا عزای د لات او د منات نه اوچت ګڼه، په درجه کې لوی ګڼه. عزا د مکې سره نږدې نخله یو مقام دی، په هغه ځای کې به پروتو. او لات چې دی نو دا د طائف والا خدای و. مکې سره نږدې عزا و پسې طائف طرف ته دا لاتو، اول عزا دی بیا لات دی. او دریم چې دی نو دا لږ لرې دی، منات نومې دی، دا د مکې نه مدینې ته نږدې دی. د مکې نه لرې دی او مدینې ته نږدې دی. د مکې خلکو چې به طواف کو، قریش مکه هغوی به طواف کو، نو د طواف په دوران کې به هغوی دا خپل بوتان یادول. وی بے واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هؤلاء الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. دا بے طواف دوران کی خپل خدایان یادون. لات و عزى او منات دریم، هؤلاء الغرانيق العلا دا اوچتو گردنن والا اوچتو درجو والا دی. وإن شفاعتهن لترتجى، دا دوی دا شفاعت امید کی دیش، دوی با منگ دا شفاعتو نکی. نو لات و منات و عزا دا حیثیت نلری. دے کہ بعض تفسیرونو یو واقعی لکلے خو هغه غلط را، چې پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نمونه یادول، سورۃ نجم تلاوت کو، او په دغه ځای کې وی شیطان دا پیغمبر علیہ السلام دا آواز پشانت آواز جوړ کو، وی چې وان شفاعتهن لترتجى. خدا قصه غلطه ده، دا څه نه ده. شیطان د پیغمبر آواز جوړول نشي، د پیغمبر په شکل کې راتلی نشي، نه شکل جوړول شي نه آواز جوړول شي. افرأيتم اللات والعزى، آیا پس دا اللہ دا خکل صفتنو نرستو تاسو وینه لات لرا و عزا لرا لگ اگوره دیتا. اللات والعزا، لات تا اگورا و عزا تا اگورا، ومنات الثالثة الاخرى، او منات چه دریم بلے نو دتم اگورا. دے که دا خدای سری دا خو عاجز مخلوق دے، بوتان دی، حیث اختیار نلری. او بیا دا د جنکو په شکل کندي، لات منات عزا د جنکو شکل ندی. او بیا د کافر بویل الملائکتو بنات اللہ، فرشتے دا اللہ لوریان دی. نو دے بوتانو تا دا خدای لوریان ویل یا فرشتو تا دا خدای لوریان ویل، دا ډیره سخته بے انصافی ده. اول خو الله لم یلد ولم یولد، الله بچی ندی روڑے، بالکل بچی نشتا، بچی ندی روڑے، مور پلار نه لري، د چانه پیدا نه دی، څوک ته پیدا نه دی، لم یلد. او بالفرض که د اولاد نظریه اومنلی شي، نو بیا داسې بونډې تقسیم چې ځان له زامن غواړي او الله له لوریانې، ځان له زوی خوښ دی او خدای لپاره دی لور خوښ کړله. تلک اذن قسمة ضیزا، دا خو بیا د ظلم تقسیم دی، ځکه لور کمزورې ده، زوی طاقتور دی، نو ځان له طاقتور اولاد او خدای له کمزوري لوریانې.
الکم الذکر وله الانثى آیا ستاسو د پاره د زامن وی وله الانثى او الله لرد لوریانی وی تلک اذن قسمت ضیزا دا خو په دغه وخت کې د ظلم ډک تقسیم دی ان هي الا اسماء سميتموها ندا مگر تشنمون دی دا لات مانا وغیرہ ندی دا الا اسماء مگر تشنمون دی سميتموها کہ پدوی باندې تاسو دا نمونه اخودی دی انتم تاسو و آباؤکم و استاسو باباگانو استاسو پلار دی که پیدانو میں خیلات و منات و عزا صرف نمونه دی نور حقیقت نلری ما انزل اللہ ند نازل کرے اللہ بہا پا خدای دا دی بوتانو بانے من سلطان سدلیل دا دوی پا خدای بانے سسند و دلیل نشتا اور دا دی پا خلاف دلائل دیر زیاد موجود دی ان یتبعون الا الظن دوی تابداری نکی مگر دا تشگمان دا اٹکل تابیلی ان یتبعون دا کافر تابداری نکی الا الظن مگر دا خیال او دا گمان وما او اغس تهوى الانفسو چه دا دوی زرن اغواری ولقد جاءهم من ربهم الهدى او پا تحقیق سر راغلی دی دویتا من ربهم دا دوی دا رب دا طرفنا الهدى ہدایت و تراغلی دی دا اللہ دا طرفنا ہدایت راغلی دی پیغمبر قرآن واضح دلائل خدا کافران بیا هم دا خپل خیالاتو او دا اٹکلو تابع دی اب للانسان ما تمنا فللہ الآخرة والأولى انسان کافر انسان دا زړه کې وایي چې زه د دې بت عبادت کوم نو دا به د الله په دربار کې زما سفارش کوي نو دا صرف خیالات دي آرزوګانې دي ولې داسې کېږي چې د انسان په زړه کې آرزو وي او دا به خامخا پوره کېږي د دنیا او د آخرت ټول خیر ښېګړه د الله په اختیار کې دي او د بت په عبادت هیڅ شی نه کېږي هغه شی به کېږي کوم چې الله غواړي اب للانسان ما تمنا آیا انسان ته ملاویږي ما هغه تمنا چې کوم خواهش کوي فللہ الآخرة والأولى پس خاص اللہ پاک سره دی الآخرة والأولى خیر او خیګړه د آخرت او د دنیا اول او اخر ټول خیر خیګړه الله سره دی وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم وكم من ملك صبر ډېری فرشتي في السماوات اسمانونو کې صبر ډېری فرشتي دي لا تغني شفاعتهم شيئا هیڅ پکار نه راځي شفاعت د دوی شیئا لسشي د دې فرشتو دا سفارشم پکار نه راځي الا من بعد ان يأذن الله مگر رسو د دینا چې الله ورته حکم وکي لمن هغه چا د پاره یشاء چې الله غواړي ويرضى الله ته رضا شي د بت څه حقیقت ته څه حیثیت ته ایسنا د اسمان مقرب فرشته دا الله په مخ کې سفارش نشي کولی البته چې د چا په حق کې د سفارش حکم الله ورته وکي او دغه بندنه الله رضا هم وي نو بیا دغه ځای کې سفارش وکارو کی چې د بندنه الله رضا وي او فرشته ته اجازت وکي نو که بعضی گناهونه ته نشوي نو د فرشته په سفارش بوت راغی معفو شي او بت ته اجازت نشته چې د سفارش وکي او د کافر نه الله رضا نه لري چې د لپاره
الله د سفارش اجازت کی د کافر نه الله رضا نه دی او بت وغیرہ ته الله اجازت نه کوي چې د کافر سفارش وکړي. وکم من ملک فی السماوات او ډېر زیات فرشتي دي اسمانونو کې لا تونی چې پکار ناراضي شفاعتهم سفارش د فرشتو شیئا دسشی الا من بعد ان یأذن الله مگر رسو د دینه چې الله ورته اجازت کوي لمن هغه چا په حق کې یشاء چې الله غواړي ويرضى او دغه کس نه الله رضا هم وي. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة بشک هغه خلک چې ایمان نه وروړي بالآخرة په آخرت باندې لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى خامخانوم دي فرشتو لرا لا يسمون الملائكة خامخانوم دي فرشتو لرا تسمية الأنثى فنوم دا زنانو فرشتو لرا دا زنانو نوم دي ما لهم به من علم نشت دي دویتا فدي خبر باني سعلم و سخبر يتبعون إلا الظن دی تابداری و پیروی نکی مگر دا اٹکل او دا گمان چې دا چا په آخرت باندې یقین نشتا دا آخرت دا سزانا بے فکر دی دا غوی دا گستاخی خبر کئی. مثلا فرشتو تا زنانوی دا خدای لوریانی وتوی نو دا دا دوی اٹکل او جہالت دی. فرشتو کے مذکر مؤنث نشتا اوی اللہ دا تذکیر او دا تانیس نا پاک پیدا کری نو بیا دا اللہ اولاد نشتا. وما لهم به من علم نشتر کافر سر پدی خبر باندې سو علم چې فرشتے مذکر مؤنث ولون اللہ دی یتبعون دی تابداری نکی الا الظن مگر دا اٹکل او دا گمان وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا او بے شک اٹکل و گمان لا یغنی پکار نراجی من الحق شیئا دا حق مقابلہ کے ہے شیہم دا حق مقابلہ کے اٹکل ہے پکار نراجی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى پس اعراضو کا مخوالوت عمن دا اغچانا تولا چی دا حق نے مخ اڑولے دے. فاعرض پس تا اعراضو کا مخوالوا عمن دا اغچانا تولا عن ذکرنا چی دا منگ دا ذکر او دا یاد نے مخ اڑولے دے. ولم يرد الا الحیات الدنیا ولم يرد او دی ارادہ نلری الا الحیات الدنیا مگر صرف دا دنیا دا زندگی. ذالک مبلغهم من العلم دق دا دوی دا علم انتہا دا بد دنیا و دا دنیا جن و مزے چرچے بد دق دا علم انتہا او دق دا کوشش انتہا ہم دا بد دا اللہ نے مخ اڑو لے دے دنیا غواری. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله بے شک استا پروردگار هو اعلم خبردار دے بمن پا اغچا ضل عن سبیله چی دا اللہ دا لارنا خطا شوی دے وهو اعلم بمن اهتدى او دا اللہ خبردار دے بمن اهتدى پا اغچا باندے چی پا ہدایت تے ہدایت والا اللہ تا معلوم دی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لردی ما اغس فی السماوات چی اسمانونو کری وما فی الارض او اغس چی پزمکا کری داغی طولنا اللہ خبردار دزمکا دا اسمان قبضہ اللہ سردا نیک او بد اللہ تا معلوم دی نوار چالا دا نیک او دا بدے بدل با پورا ورکی. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا
زمکا اسمان دا اللہ قدرت کی دی، دا اللہ حکومت کی دی. لیجزی الذین دید پارا چه بدل ورکی اللہ الذین اغا چاہتا اساؤ چه بدی کرے دا بما عملو دا اغا سے چه دوی کم عمل کرے دے نو دا بدے بدل با اللہ ورکی سزا. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى او بدل ورکی اللہ الذین اغا چاہتا احسنوا چه احسانے کرے دے نیکی کرے دا بالحسنى خشت بدل ورلا ورکی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. سورة النجم ویشتما سپارہ یو دیرشم آیات. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. خاص دا اللہ پاک ملکیت تے مملوک دی اغسو چی اسمانونو کی دی او اغسو چی زمکہ کی دی. ہر یوشے دا اللہ پاک ملکیت تے او دا اللہ قبضہ کرے. نو بیا دا نیک او دا بد عمل بدلہ ورکولو کے حیث رکاوٹ نشتا. کہ سوچ فکر اکڑی شنو معلوم بشی چزمک و اسمان دا عظیم لوی کارخانہ پیدا شوی دا دے دا پارا دا چی دا دے با یوزل نتیجہ راوزی. دا دے دنیا دا زندگی نتیجہ آخرت تے او پا آخرت کے بیا دا نیک عمل بدلا او دا بد عمل بدلا ملاوی. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. خاص اللہ پاک لردی ما اغسو فی السماوات چی اسمانونو کری وما فی الارض اغس چی پزمک کری لیجزی الذین اساؤ دیر پارا چی اللہ بدلور کی اغی خلقو تا اساؤ چی بد یہ کری دی بما عملو پسبب دا بد عمل ددوی دا اغیب اللہ بدلور کی. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بدل بورکی اللہ الذين اغی خلقتا احسنوا چه احسان اکڑی دی نیک عمل اکڑی دی بالحسنى پا بدل دا احسان دا اغوی.
د احسان او د نیک عمل په بدل با الله نیک بدله ورکی. نیکان کم خلق دی. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، اغا خلق یجتنبون چه پرهیز کئی زان بچ کئی کبائر الاثم د غټو غټو گناهونو نا والفواحش او د بے حیاء د کارنا. الا اللمم مگر د وړو گناهونو نا بلا قصد گناهونو نا. لمم بعض مفسرین وی د دین مراد واړه گناهونه دي او بعض فرمایي چې د دین هغه گناه مراد ده چې پاغه باندې همیشه والے بنده نه کوي او دا گناه دې عادت نه جوړي یا هغه گناه ته مراد ده چې داغه نه پس توبه وويستي شي. یا بلا قصد اتفاقی پا گناہ کے واقعی شورست پخ پیمانی توبہ و باسی نو دیتا لمم وی نو دا سوارا وارا گناہون دا غین بچ کے دل گران دی. پیغمبران تے اللہ بچ کئی نور عام خلق پا دے گناہ کے مبتلا کی گی نو پا دے باندے دا اللہ اغا دوستی دا غین بندہ ازینا. الذین نیکان اغا خلق دی یجتنبونا چاہوے اجتناب کئی پرہیز کئی زان بچ کئی کبائر الاثم دا غٹو گناہننا والفواحش و دا بے حیاء دا کارننا الا اللمم مگر واڑا گناہنا یا بلا قصد و ارادے گناہنا یا اغا گناہ چلاغین پس پہ توبہ راشی. ان ربک واسع المغفرہ بے شک استا پروردگار واسع المغفرت فراخ بخشش والا دے کہ فراخ بخشش والا دے واڑا واڑا گناہونا و تا اللہ معاف کئی یا دا توبے توفیق ورکی نو توبہ قبلی نو گناہگار دے مایوس و نا امید نشی. کہ پہر وڑاو لوی گناہ بانے گرفت اور پکڑ کے دلے اللہ نیول کولے نو دزمک پا مخ با یو انسانم جم دے نو پات شوی طول با دا گناہونو پا صدا کے قتل شوی مربو. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض دا اللہ خبردار دے بكم پتا سبانے اذ پا اغا وقت انشأكم من الارض چی تاسو دزمکی نا پیدا کولے. کم وقت چی پیدا نوے دزمکی پا اجزاؤ کی تقسیم و خوارا واروے اغا وقت کم اللہ تا معلوم وے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ او پا کم وقت چی تاسو معشومان بچوے فی بطون أُمَّهَاتِكُمْ دخپلو میندو پگیڑو کے اغا وقت کم اللہ تا معلوم وے. یعنی چال چی اللہ توفیق دا نیک عمل و دا پریزگارے ورکڑے دے نو دے دی غرور نہ کئی دے دی لویو تکبر نہ کئی زان تا بزرگ بزرگ دے نوئی. اللہ دا ہر چا بزرگی پاک دامنی پریزگاری پیجنی و تا معلوم دا اغا وقت نا دے پیجنی چی انسان تلا دنیا تراغل نوی تلا دا ہستے پا دیرہ کے داخل نوی نو انسان لپکار چی خپل اصل ایر نکی اصل دار چی تپاول کے دا خور پیدائی بیا دویم اصل دار چی تا دا نطفے نے پیدائی بیا دریم خبر دار چی دا نطفہ دا مور پر رحم کے پدریوت کے رو کے دننا اگر جائے قیامو دریون پردو کے دننا او بیا چی کلا پیدائش دے وشو دا خوراک شوی نو خوراک دے سو لگزان تفکرو کا
د مور د حیض وینا دا د بچی خوراک دی نجس وینا ناپاکا دینا پس انسان ازان تا فکر کا اصل تر خیالو کا تا تا کم کم جسمانی اور روحانی کمزورتیاوی تا پا کم و کمزورتیاو کی وی جسمانی و روحانی آخر اللہ پاک پخپل فضل کرم بانے یو ډیر اوچت مقام تا او رسولی نو دینا پس تا دلوی دعوه مکوا خپل ابتدا تو گورا نو دا تقوا دا پرهیزګاری دعوه مکوا دا لوی او دا قوت دعوه مکوا پتا کمزوریان ډیره تیری شوی دی کله خور وی کله نطفه وی کله د خوراک سشو نو لوی لوی خبر مناسب ندی هو اعلم بكم دا اللہ خبردار دے پتا سو باندے اذ انشأکم من الارض پکم وقت چتاسو پیدا کولے دزمکنا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ پکم وقت چتاسو اجنة بچوے فی بطون امہاتکم دخپلو میندو پگیڑو کی فلا تزکو انفسکم نزانونا پاک پاک مخکارا کوے خپل باکی مبیانوے فلا تزکو انفسکم نو دخپل زان تزکی او صفائی مبیانوے چی دخو دیر پاکی ما او دیر پریزگار او دیر تقوی دار دیر رسیدلی ما هو اعلم بمن اتقا دا اللہ خبردار دے بمن پا اغا چابان اتقا چی پریزگار دے نخپل تزکیہ صفائی دا میا دوا کتا پریزگاری نو تا اللہ تا معلومی او که پریزگار نے نو بیا دروغ موایا فلا تزکو دخپل تزکیہ و صفائی دعوام کوئے اللہ تا پتر چی سوک پاک دے او سوک دا سمر درجے دے او دار و مدار پا تقوی دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم چی کم تاسو کدیر متقی دین آغا عزت مند دے نو ظاہری اعمال باندے ندا تقوی اغا معتبر دا چی ترمرگ دے نصیب شی دا سنا چی صورت تقوی دارے او بیا غا تقوی دا نو اللہ واغشت او بیا مرداری نو تقوی اغا معتبر دا چه پاغیبان خاتمه دی اوشی اعتبار خاتمه لرا دی اللہ دے دا طول خاتمه بالایمان کی زینب بنت ابی سلمہ دا دیخ پل نم مور پلار برا اخو برا او دا برا معنا دا نیکوکارا پیغمبر علیہ السلام دا دینا نم بدل کو وی برزان تا موایا نیکوکارا نیکے کو بنے نو اللہ تا معلوم ہے نو تزان تا پخپل نیکوکارا موایا فلا تزکو انفسکم دا آیات پیغمبر علیہ السلام تلاوت کو دا دین نم نے منع کرلا پیدا نم مگلا دیکھ استا دا نیکے دعوہ دا سدی نم دوی برا نیکوکارا نو دیکھ تا دا نیکوکارے دعوہ کے نو میں بدل کو زینب نمی والا کے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ ددن روایت تی رضی اللہ تعالی عنہ وی یو سڑی دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے دا بل سڑی مدح و تعریف اکو پیغمبر علیہ السلام منع کو او وی فرمائل چی خامخا دا چا مدح و ثنا وی نو دا سوئے چی زما پا علم کی دا بند نیک او متقی دے زما پا علم کی دا مو چی دا متقی دے دا پریزگار دے بزرگ دے دا سوئے چی زما پا علم کی نور اللہ تو اس پر چی دا اللہ علم کی دیو کنا دے دا اللہ پا علم کی دے متقی دیو کنا و تو وائے چی زما پا علم کی دا سے
فلا تزكوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تاسو خپل ځان صفائی ما بیانوي او دا الله خبردار دی بمن پا اغا چابان اتقا چه متقی و پریزگار دی. افرأیت الذی تولا آیا تالی دلی دی اغا کس تولا چه مخی وارو خپل اصل ایر کو خپل خالق او مالک اللہ دا غنه مخوارو بل رختا. افرأیت الذی آیتا کتل دی اغا تالی دلی دی اغا کس تولا چه دا اللہ نے مخوارو دا اللہ دا حکمون نے مخوارو واعطا قلیلا ورکڑے لگا اکرلا واکدو بیا سخشو. اعطا قلیلا یوم آنا دا چه دا لگ غند ایمان روڑو او بیا زر سخشو نور ایمانی نروڑو. اعطا قلیلا لگ غند ایمانی روڑو واکدا بیا سخشو نور ایمانی روڑو. بعض مفسرین وی چه دا آیات دا ولید ابن مغیرہ پا بارک نازل شوی دی. ولید ابن مغیرہ دا مکی اولوی سیٹو دیر مالدار سارے دا پیغمبر علیہ السلام خبر چه ووری دلے نو اسلام طرف تے مین پیدا شولا چه اسلام قبلو ما دا کفر دا سزانا او یری دا قریب وچه دا خپل اسلام روڑلو اعلان کرے وی. بیا یو بل کافر راغے اگو تے استاد گناہونو ٹول پیچھے پمارا واچوا او استاد گناہونو سزا با زبرداشت کم خو اسلام ما قبلوا او مالا بلگی پیسے راکی نو بستا ٹول صداگانے بزو خرم او تالا با صدا نملاوی نو مال براکے نو یہ بس دو سر خبر اوکل چھ بالکل ٹھیک دا مال بدر کم زما سزا با تو خوری نیو قسطے پاکی ورکڑے مو او بیا دا نورو نمانی شو انکار یو که دا کار نکو نو واعطا قلیلا لغن دی مالی ورکر اخرت دا صدانا بچ کے دو دا پارا واکدا بیا نور سخ شوی نو ورکو. افرأیت الذی تولا آیا تالی دلی دی آکس تولا چه مخیوارو دا اللہ دا حکم منلونا واعطا قلیلا لغن دی ایمانی روڑو یا لغن دی مالی ورک واکدا بیا سخشو نور ایمانی مرونلو نور قصن ورنکل دا مال. عنده علم الغیب فهو یرا آیا دسر دا غیب و علم دی فهو یرانو دی اغیتا گوری ولی اللہ والا دا غیب و علم ورکڑے لے کہ آئندہ بتا تا دا کفر صدا نملاوی گی او تا دا دان پا دے باندے بل ورکناغا اللہ قبول کا پا صدا کی. عنده آیا دسر علم الغیب دا غیب و علم دے فہو یرانو دے اغیتا گوری پاغی مطمئن شو. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ آیا دل خبر ندی ورکلی شوی ام لم ينبأ آیا دل خبر ندی ورکلی شوی بما پا اغبانے فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا چی پا صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیوں دا موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کی دا ابراہیم علیہ السلام پا صحیفو کی دا مضمونو کہ دا یو مجرم پزے با بل نیوی نشی دا یو مجرم بوجھ با پا بل باندے اچولی نشی ہر یو کس با دا خپل زان جواب پا خپل باندے کئی ولی دا خبر دا قتل نرا. ام لم ينبأ آیا دل خبر ورکلی شوی ندی بما پا آغس باندے فی صحف موسیٰ چرا موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کیوں و ابراہیم الذی وفا او اغا ابراہیم علیہ السلام چی پوروالے پا قول بانے کرے دے. ابراہیم علیہ السلام دا خپل قول او دا خپل اقرار او دا خپل وعدے پوروالے کرے دے دا اللہ حقوقی پورا ادا کری دی ذرا بر کمیتی نراغلے ندی.
اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. دا موسی علیہ السلام اور دا ابراہیم علیہ السلام صحیفوں کی دا خبر ہوا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى چنبا پورتا کئی اللہ تزرو چنبا پورتا کئی وازرۃ یو بوج اچتون کی وزر اخرى بوج دا بلچا یو با دا بل پیٹی نو چتائی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى بل دا چی نبا ملاویگی یو انسان تا الا ما مگر اغسو سعا چی دا خپل کوشش و محنت کرے خپل محنت بوتا ملاویگی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى او بل دا خبرہ کہ ان سعیه دا خپل کوشش و محنت چلے سوف یرا زرد چد تبا اخود لیشی ثم یجزاه الجزاء الاوفا بیا با بدل ورکلیشی دتا ثم یجزاه بیا بدل ورکلیشی الجزاء الاوفا پورا پورا بدل ورتا ورکلیشی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ او بے شک استا رب طرف تا المنتہا انتہا دا ارچادا اخیری رسیدل اللہ تنی. دارنگ دا تمام علمونو دا فکرونو سلسلہ دا دے انتہا پا اللہ دا او اللہ تا چٹولو رسیگی نو دا ارچا دا نیکے و دا بدے معاملہ با اللہ صفا کئی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ہر انسان تب رسیگی خپل محنت و خپل کوشش ہر سوک جسے کڑی دن آغا بوتا ور رسیگی. دا ایصال ثواب مسئلہ جدا دا یو بندہ چی نفل عبادت کئی اور داغی ثواب چاہتا بخی و دعا و تکی نو دا و ترسیگی دارا دقبل عمل لنے خوبیاہم دا بل بندہ دا نیک عمل ثواب ور رسیگی. او دا سنا چسوک فرض منزے کڑی نوی روجے نیولی نوی او بل بندہ والا روجو نیسی او بل والا منزو کی دا بوتا ور رسیگی و دے با پخلاص شی دا سنا دا فرض منز فرض عبادت دا با پخپل کے بل دا لکولی نیشی او دا نفلی عبادات و دا دعاگان و ثواب دا یون بلتا ور رسیگی چسوکی و بلتا بخی. دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیزبان لے دا دعا او دا نفلی صدقات و دا نفلی عبادات و ثواب نور مسلمانان ترسی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى دا اریو بند سعی کوشش سوف یرا دا تب اخولی شی کہ حقیقت کے کم عمل بندہ کڑیوی پا اخلاص باندے پا نیک نیت باندے اب وہ ترسیگی انما الاعمال بالنیات او بغیر دا نیک نیت نہ کچا نیک عمل کڑیوی ناغا رسینا ضائع کیگی. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى او بے شک دا انسان چلے هو اضحک دا اللہ خندئی و ابکا او اللہ جڑئی. وانه هو اضحک دا انسان خپل اختیار پس کنیشت چلے پخپلو خاندی او دے پخپلو جڑئی دا دا جڑولو والا و خندولو والا اللہ دے. ظاہری طور باندے سو اسباب دا سے پیدائشی چی انسان پاغی باندے اخان دی خوشحال شی سو اسباب دا سے پیدائشی چی پاغی غمجن شی دے اجاڑی دا اسباب والا سوک پیدا کئی نو دا انسان خپل قبضہ کی نہیں دا اللہ اختیار کی اور پدے اسبابوں کے اثر پیدا کول دا اللہ کار دے. من پہ پوئی گنا کہ کل انسان خان دی کل انسان جاڑی پباخ کی دا گل غٹے وی را غنڈوی وی دا گل غٹے
غونډه ده ناګانه خولې وازه کړه وی خندل دا چا وخندول دا الله د ګل غوټه ولا غونډه وه کړو شله ګل چې کړو شله لکه چې وی خندل نو دا ګلاب دا ګل چا وخندو الله او په دې باغ کې دا بلبل نو دی جاری نو دی چا وجاړو دا الله وی بگوش گل چه سخن گفته که خندان است به عندلیب چه فرموده که نالان است بگوش گل د دې گل په دې غوږ کې چه سخن گفته کوم خبره وشوله که خندان است هغه خندل پس الله خندو او به عندلیب چه فرموده عندلیب دا بلبل چې دی نو دته سو فرمایلی شو که نالان است که دی جاری نو موږ په نو پیګو خو بس یو جاړي او بل خان دي دا غریبی څوک راولي او دا مالداری څوک راولي نو دا په خپل مهنت او مشقت نه ده دا په خپل قابلیت نه ده دا مالداری راوستل الله کوي دا غریبی او دا نیستی هم الله راولي وانه هو اغنى واقنى او بشک دا الله چې هو اغنا هم دې مالدار ول کوي وانه هو امات واحيا او بشک دا الله پاک چې نو مړ کول کوي او دې جم دي کول کوي جن څوک ور کوي مرګ څوک ور کوي الله وانه خلق الزوجين الذكر والانثى او بشک دا الله چې خلق الزوجين پیدا کړی دي زوجین جوړه جوړه الذکر والانثى یو مذکر او بل مؤنث نر او ماده الله پاک پیدا کړی دي خیر او شر الله پیدا کړی دي خوشحالی او خفقان الله پیدا کړی دي جړول او خندول الله پیدا کړی دي مړ کول جمدی کول الله پیدا کړی دي نر او ماده الله پیدا کړی دي وانه امات واحيا بشک دا الله جمدی امات مړ کول کوي واحيا او جمدی کول کوي وانه خلق الزوجين دا الله چې پیدا کولی کړی د جوړو الذکر والانثى یو نر او بل ماده من نطفه د نطفین اذا تمنا چې کله دا پر رحم کې ورواچولی شي وان عليه النشأة الاخرى او بشک د دې الله په ذمہ باندې النشأة الاخرى دوباره پیدا کول په اول وار پیدا کول الله کړی دي نو په دویم ځل پیدا کول بم الله کوي وانه هو اغنا واقنا بشک دا الله مالدار ول کوي واقنا او دې غریب ول کوي فقیرم الله را ولی افقر واقنا وافقر وفقير ولما الله کوي وانه هو رب الشعراء شعراء یو غټ ستوري دی بعض عربو به دغه ستوري عبادت کو ویل به په دې ټول عالم کې د دې ستوري ډېر لوی اثر دی نو دې کې الله فرمایي چې شعراء خو یو مزدور دی دا الله په حکم باندې روان دي کار کوي وانه هو رب الشعراء بشک دا الله د شعراء ستوري هم رب دی وانه اهلك عادا الاولى او بشک دا الله چې دی هم د هلاک کړي دي عادیان اولنی د هود علیہ السلام قوم عادیان هغه په چهارشنبه پر سیلې را له بل چهارشنبه پورې نیست و نابود کړ چا الله وثمود فما ابقى او ثمودیان چې ناغم الله هلاک فما ابقى هیڅ کې باقی پرې نه خودل وقوم نوح من قبل او د دین مخکې د نوح علیہ السلام قوم مهلاک انهم كانوا هم اظلم واطغى انهم بشکدوی كانوا هم اظلم ډیر ظالمانو واطغوا ډیر شریرانو والمؤتفكة اهوا مؤتفكة الٹا خارونا د لوط علیہ السلام قوم غلط کارے کو
جبرائیل علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندې دا غوی دا خار دا نور ازمکی نرا جدا که اسمان طرف تے اخی جو او التے الٹا کو والمؤتفکا الٹا احواخ کتے رو غردو فغشاها ما غشا پس پٹے کدے خار لرا دے الٹا خار لرا ما اغی عذاب غشا چے پٹے ک دا اسمان نا جخکتے را گزار کرو دا خارو نو پا دیزمکا که ور ڈوب شو بیا دا برنا پی باران دا کانو شو نو دا کانو پا باران بیا نورم اوهل فغشاها ما غشا پس پٹے کدی لرا ما پا اغس غشا چه پٹے ک دا کانو باران پیو شو فبأي آلاء ربك تتمارى پس پا کم یو دا نعمتنو دا اللہ فبأي آلاء پس پا کم نعمتنو ربک دا خپل ربانے تتمارى تب شک کے او تب تکذیب کے فبأي آلاء ربكما تكذبان پشانتے دی فبأي آلاء ربك پس پا کم نعمت دا خپل پروردگار بانے تتمارى بندت بشک کے او تب پک تکذیب کے هذا نذیر من النذر الأولى هذا نذیر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر یرا اورون کرے من النذر الأولى دا پخوانو پیغمبرانونا پخوا چکم پیغمبرانو یرا اورولا پا مخالفت دا اللہ کے دا عذاب یرا بے اورولا اگی کی دیم یو پیغمبر دی عزفت العازفتو نزدے راو رسید قیامت عزفت العازفتو نزدے راغ قیامت لیس لها من دون اللہ کاشفا نشت دے قیامت دا پار بغیر دا اللہ نا سوکھ کارک ان کے پورا وقت تعین سوکھ خولی نشی کہ قیامت بکلی نے پیغمبر تا اطلاع ورکر نے فرشتے تا نبل مخلوق تا او بیا دا قیامت سوک لري کولیم نشي چې دفع به کی نه برازي افمن هذا الحديث تعجبون آیا پدې خبره پدې قران باندې تعجبون تاسو تعجب کوئ یریږي نو تعجب کوئ وتضحكون تاسو خندا کوئ ولا تبكون پخپل انجام باندې جړان کوئ وأنتم صامدون وأنتم غافلون تاسو غافلين فاسجدوا لله فاسجدوا كي الله توعبدوا وعبادة الله كوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين